موده مخکې د جلال آباد ښاروالۍ لخوا د ښار دننه د ټولو ویالو پراخوالي او له ښاره د اوبو ویستلو چارې پیل شوي دي. د جلال آباد ښار استوګن وایي د باران پر وخت به جلال آباد ښار کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ او ګرځېدل به ورته ګران وو. مخکې چې دا کمې ویلې وې دلته ننګرهار ښار کې، نو دا خلکو دپاره لویې ستونزې جوړې کړې وې. باران به چې وشو نو سړکونه به ډن ولاړو، اوبه به درېدلې. اوس چې دا کم ښاروالۍ دا کار شروع کړی دی او دا اوبه مستقیما بیرون باسي د بازاره، نو دی چې دی نو ډېر ښه کار وکړ او دی ښه اقدامات کړي دي، نو موږ ترېنه راضي وو. دوی دغه راز د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو مننه کوي چې په جلال آباد ښار کې د اوبو ویستلو لښتیو د پراختیا چارې پیل کړي چې د ویالو په جوړېدو سره به ښاریان له ډول ډول ستونزو خلاص شي. ښاروالۍ څخه یو جهان مننه چې دا لښتي پراخه کړل، جوړ کړل او دا ډېره غټه ستونزه وه هغه واله، او انشاءالله راتلونکي کې به نور هم له دوی څخه هیله ورزو ده چې څو دا لښتي پراخه کړي، هېوادوالو د ستونزې څخه وژغورل شي. همدارنګه د جلال آباد ښار نور اوسیدونکي د کورونو او هټیو له څښتنانو غواړي چې د خپلو کورونو او هټیو کثافات په ټاکلو ځایونو کې وغورځوي، نه په ویالو کې چې بیا یې د بندېدو سبب نشي. او بل د عوامو او د دکاندارانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه د ویالو دغه لښتي دغه ګن کثافات هم د کورونو څخه چې دغه په منظم ځای کې او یو داسې ځای کې واچي چې هغه د دې سبب نشي چې ککړتیا رامنځته کړي او د لښتو بیا د بندېدو سبب شي. ښاریان دغه راز د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ویالو د پراخوالي د پروژې وخت پر وخت د کار د ښه والي او چټکتیا په پار څارنه وکړي چې کارونه یې ښه مخته لاړ شي.